راسو په سمه خبره به سره راسو په خپله مورنۍ ژبه به سره راسو پردی ما او تا نشي سره ګواښ کولی پردی ما او تا ته ګواښ نشي راکولی پردی ما او تا ته جوړه نشي راکولی ما او تا به سره پوه کېږو دغه ملت وو دغه ټولې ملته ناس ملته تا امارت غوښتی تر پزې راغلی وې د زمانې له دجال څخه د فرعون څخه تر پزې راغلی وې تنګ وې ولسه دا ولس تنګ وو دا مخلوق تنګ وو دلته نور ډیموکراسي وه ډیموکراسي نه وه بمونه ورېدلو دلته دربدري وه اختناق وو دلته پردی سیاست وو دلته پردی کلتور وو پردي عنعنات وو ما او تا یې سره شرمول ما او تا یې بېعزته کولو دغه ولس دا خپل امانت راوغوښتی دلته واک ورته ورکړي ولس که د هر چا په خلاف باندې ودرېدی هغه نو تباه ده که ولس د هر چا سره ملا د هر چا ملا مضبوطه کړه هغه کامیابه کېږي دغه امارت د ولس په روږه باندې سپور راولي ځای دی د امارت څخه خواست ده د امارت څخه خواست ده په ډېر درنښت چې دغه ولس دې ولور نظر لري د مثال کې دا خو کې دا صحي مراکز دا صحي مراکز دا د ځینې مقال نه دي دا پروګرام دا د ځینې مقال نه ده دا د بلې موسسې نه ده د خارجي سازمان نه ده ما او ستا د افغان ماشوم دربدره یتیم کونډې او ناروغ ده نو صحي مراکز ساتنه غواړي پالنه غواړي صحي زده کړې رشد غواړي صحت پرمختګ غواړي صحت مو داسې صحت غواړي چې ما او ستا ولس بیا د تورخم د سپین ولدک او نورو مندرونو د بیا ونه کړول شي په دې ګلي ولا دا ولې په دنیا کې داسې بل نظام نشته په دنیا کې ولې داسې بل هېواد نشته چې د هغه خلک پر سرحد باندې ځورول کېږي ما او تا ته کول کېږي دا د چي سره دا ما او تا سره پوسي ما او تا پردو خطا کړي ما او تا ته پردو غلط څراغان لګولي دي ما او تا ته پردو غلطې هیلې راکړي دي د پردو پوهې باندې نه پوهېږي ګوره زه په سرحد باندې وایم نه دې ګاونډی دوست ده نه دې پردی دوست ده نه دې خپل دوست ده نه مسلمان نه کافر نه به اسلامي کنفرانس ته توقع کوې نه به ملګرو ملتونو ته توقع کوې نه به بل سازمان ته توقع کوې فقط خپل افغان پر خپل افغان ور باندې باور وکړه د هغه سره کښېنه د هغه په غاړه کې راته واچوه او هغه څوک چې دلته راغلي دي ما او تا په دربدرۍ کې په دغه نامعلوم حالت کې نه ما او تا سره خدمت کوي چې نواکان دی بل سازمان دی د هغه د دغه خدمت د هغه د دغه قربانۍ د دغه دلته د استوګي د هغه عزت وکوه قدر یې وکوه د خلک په سترګو ورته وګوره حمایه یې کړه نور دغه ستا ولس ته ګټه رسي بله خبره نه ګوري دوی وایي مؤسسات یا سازمانونه وایي په دې باندې بدنامه دي چې خپله بودیجې ډېرې وي دلته نه مصرف کوي نو که ولاړ شي دغه لږ شي دلته مصرف کېږي دا کمه اندازه دا به بیا ښې وي دغه بل دی کوي که په افغانستان کې په سټیټ کې یوه افغانۍ مصرف شي هم زما او ستا د افغان ماشوم دپاره د افغان ناروغ دپاره د افغان ناروغ مېرمنې دپاره ګټه ده که په افغانستان کې $1 مصرف کېږي زما او ستا دپاره ګټه ده او